ولې د اوبو د حرکت خلاف لور ته لامبو وهل ستونزمن کار دی او ولې دا کار ډیره انرژي غواړي؟ څه فکر کوئ؟ دغه پوښتنه چې ما وکړه د حجرې د کړنو سره څه اړیکه لري؟ سلامونه، وخت مو په خیر. نورالله خشکه یم او د بیولوژي کانکور یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. د حجروي غشا له لارې د موادو لیږدونه د ترانسپورټیشن په نوم یادیږي چې په دوه بڼو سره ترسره کیږي، فعال لیږد او غیر فعال لیږد. د حجروي غشا څخه د موادو د طبیعي انتقال د مخالف لوري حرکت ته فعال لیږد ویل کیږي چې د غیر فعاله لیږد منعکس یا برعکس دی. په فعاله لیږد کې انرژي مصرفیږي او په غیر فعاله لیږد کې انرژي نه مصرفیږي. دا چې ولې په فعاله لیږد کې انرژي مصرفیږي، راځئ چې په ګډه یې سره وګورو. حجروي غشا یوه ژوندۍ پرده ده چې له پروټین او شحم څخه جوړه شوې ده. کله چې مغلق مواد ترې تیریږي په خپلسري ډول نشي تیریدی او د انرژۍ په کارولو سره دا کار ترسره کیږي. ځینې انتقالي پروټینونه هم په فعال لیږد کې مرسته کوي. فعال لیږد یا اکټیو ترانسپورت په دوه بڼو ترسره کیږي: اندوسایتوزس او اگزوسایتوزس. اندوسایتوزس یوه یوناني کلمه ده چې اندو یعنی ننوتل او سایتوزس د حجروي په معنا دی. د انرژي په کارولو سره حجرې ته د موادو ننوتلو ته اندوسایتوزس ویل کیږي. اندوسایتوسس د فعال لیږد یوه پروسه ده. کله چې حجره له حجرې نه بهر د موادو له یوې مغلقې ټوټې لکه پروټین سره مخ شي، په حجروي غشا کې لوړې ژورې رامنځته کیږي او مواد د یوې کڅوړې په بڼه چاپیروي. کڅوړه د چوشک بڼه ځان ته غوره کوي او مواد د حجرې دننه جذبوي. دا عملیه چې د انرژۍ په مصرف سره ترسره کیږي د اندوسایتوسس په نوم یادیږي. ګرانو زده کوونکو، حجرې ته د موادو دننه کیدل او بهر کیدل د انرژۍ په شتون کې ترسره کیږي، لکه د مایعاتو او جامداتو دننه کیدل او بهر کیدل. خو یو شی ته پام وکړئ چې د موادو نوعیت ته په کتو سره د پروسې نوم ټاکل کیږي. که چیرې جذب شوي مواد کلک یا جامد وي نو دا پروسه د فاګوسایتوزس په نامه یادیږي، او که جذب شوي مواد مایع وي نو پروسه د پینوسایتوزس په نوم یادیږي. د اندوسایتوسس عملیه کوم ډول لیږدونه ده؟ 1. فعاله لیږدونه، 2. غیر فعاله لیږدونه، 3. غیر مستقیمه لیږدونه، 4. ټول ځوابونه سم دي. په فعال لیږد کې مواد له حجروي غشا څخه څرنګه تیریږي؟ 1. پرته له انرژۍ، 2. د انرژۍ په کارونې سره، 3. دواړه ځوابونه سم دي، 4. دواړه ځوابونه ناسم دي. د فاګوسایتوزس عملیه په پروتوزوا یا امیب کې په لوړه کچه پیدا کیږي. د فاګوسایتوزس د عملیې په ترڅ کې په حجروي غشا کې کڅوړې ته ورته یوه ژوره رامنځته کیږي چې د جامدو موادو ذرې راچاپیروي او حجرې ته یې دننه کوي. دا کڅوړې په قانع ډوله جوړښتونه جوړوي او له غشا څخه یې جلا کیږي او په سایتوپلازم کې د انزایمونو د اغیزې لپاره په حرکت راځي. د یادولو وړ ده چې د فاګوسایتوزس عملیه په سپینو کرویاتو کې هم لیدل کیږي. له همدې کبله سپین کرویات د میکروب په له منځه وړلو کې کارول کیږي. کله چې ناهضم شوي او فاضله مواد له حجرې څخه بهر کیږي، حجره فعال لیږد په کار اچوي، یعنی د انرژۍ په کارولو سره مواد له حجرې څخه باسي. په دې عملیه کې د کڅوړې په شان یو پوخ مواد چارچاپیره پوښي او د غشا خواته یې لیږي. په غشا کې وتلې رامنځته کیږي او په پایله کې دا کڅوړه حجروي غشا سوری کوي او مواد له حجرې څخه بهر کیږي. د اګزوسایتوسس عملیه کوم ډول لیږدونه ده؟ 1. فعاله لیږد، 2. غیر فعال لیږد، 3. غیر مستقیم لیږد، 4. ټول ځوابونه سم دي.
عزیزانو دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه چې همدلته پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو په لوی خدای سپارم. ښې چارې. له حجروي غشا څخه د موادو لیږدونه چې د انرژۍ په کارونې سره ترسره کیږي د فعال اکت په نوم یادیږي. فعال اکت په دوه بڼو ترسره کیږي: اندوسایتوسیس او اکزوسایتوسیس. د انرژۍ په کارونې سره حجرې ته د موادو دننه کیدل د اندوسایتوسیس او له حجرې څخه د موادو وتل د اکزوسایتوسیس په نوم یادیږي. د اندوسایتوس په عملیه کې له حجروي غشا څخه د جامدو موادو تیریدل د فاګوسایتوسیس او د مایع موادو تیریدل د پینوسایتوسیس په نوم یادیږي.